ګرانو کتونکو نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. دا وخت موږ موجود یو د رحمان بابا مزار سره. ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړه لکه تخم، که لویي غواړي د خاورو په مقام شه. او په راحت کې خو به هر سړی د یار شي. یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي. نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. بادشاهان شراب سکی په جام د زرو، ما رحمان لره د خورو کنډول بس دی. او بادشاهان به د دلی په تخ نازیږي، ما رحمان لره بادر کلی دلی دی. او بخت رخه د عقل مغواړه رحمانه، عقلمند د بختورو غلامان دي. او د ازل په ورځ د برخو جواری وه، ای رحمانه چا ګټلي چا بایللي. او که د سل چته مکان وي په دنیا کې، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. ګرانو کتونکو، مشهور زبرګ ملنګ شاعر ادیب خدای بخلی درویش صفت رحمان بابا کوم چې صحیح نوم ښاغلی عبدالرحمن بابا په کال 1632 کې په کوهاټ روډ سره نږدې په بهادر کلي کې په کام ممن په غوریاخیلو شاخ کې په 1632 کې د عبدالستار په کور کې سترګې غړولې وي. رحمان بابا پلار یو ملک د کلی مالداره امیر سړی و. رحمان بابا اولنی تعلیم د مور غیږه وه، او د هغې نه پس یې د کلام پاک تعلیم یې د عبدالحق استاذ نه حاصل کړی و. رحمان بابا چې کله شونډه شنه شوه او د 16 یا د 20 کالو عمر ته ورسېدو، نو هغه باقاعده شاعرۍ طرف ته توجه وکړه. د هغه د شاعرۍ استاذ محمد یوسفزی صیبو. د رحمان بابا چې کله شونډه شنه شوه او 16 یا 20 کالو عمر ته ورسېدو، د هغه د خولې نه بې ساخته شعرونه راوتل. شاعري د الله پاک یو ډېره زیاته لویه عطا ده. مشهور محقق ریسرچر اباسین یوسفزی صیب وایي چې شاعري کې الخامي کیفیت نه وي، د دنیا خلک به واړه شاعران وو. نو دغه وجه وه چې رحمان بابا باندې باقاعده کشف او الهام کیدو. دا شعرونه دغه خولې ته راتلل او هغه به بیا باد کې امر شول. رحمان بابا د ابتدا نه په صوفیزم او تصوف طرف ته مایل انسان وو. دغه په وجود کې دا ملنګي د ابتدا نه شامله وه. هغه یو فقیر ملنګ درویش صفت انسان وو. هغه دینی تعلیم د استاد محمد یوسفزی صاحب نه حاصل کړو. خو ملګرو، رحمان بابا ته شاعر انسانیت هم ویلی شي، ځکه خو هغه په یو شعر کې ویلی دی چې انسانیت څه په دولت نه د رحمانه، انسانیت څه په دولت نه د رحمانه، بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نشو. ګرانو کتونکو، رحمان بابا عشق حقیقي او عشق رسول قائل انسان وو، ځکه هغه ټول کلام پاک چې کم دی د هغې تعلیم و تربیت کړی او دغه وجه چې په خپل شعرونو کې هغه ټول ځان سره بیان کړی دی. هغه ویلی دی که صورت د محمد نه وی پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا، او نور زلا د محمد و په جهان کې چې بوی نه و د ادم و د حوا، او زه رحمان د محمد د در خاکروب یم که مې خدای نه که د دې دره جدا. ملګرو، که مونږ وګورو نو په انګلیش کې تکړه لیکوال ویلیم شیکسپیر دی، او په پښتو کې مونږ سره دغه شان رحمان بابا چاته مقام نه دی ورکړی. وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکرې در سره وي یک تنهایي. رحمان بابا په دې کې شک نشته دی چې په پښتو ژبه کې بام ته رسېدلی و، ځکه هغه یو شعر کې دا هم ویلی دی چا چې درد د عشقۍ لیدلی نه وي، نه پوهېږي په خبرو د رحمان. د رحمان په عشقۍ کې کمی نشته، ته بیا سره ځان ته ګورې آینه کې. رحمان بابا د مینې قایل انسان و، نو ځکه هغه ویلی دی چې نو حقیقي مینه هغه دی رحمانه چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. ملګرو، د عبدالرحمن بابا یو بل رور نوم چې نوم یې و عزیز خان. هغه د رحمان بابا سره تعلقات ښه نو په دې وجه هغه مالداره او امیر سړی و. رحمان بابا ملنګ انسان و، ځکه هغه ویلي چې نه کېږي خانانو ملنګانو سره کړي، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. ملګرو، دغه شان خوشحال خان خټک او عبدالرحمن بابا په یو دور کې تیر شوي شاعران وو. ولی چې که چېرې موږ د هغې عمرونو ته وګورو، د رحمان بابا 83 کاله عمر و او د خوشحال خان خټک 15 کاله عمر کې په حق رسېدلی و. په یو ځای کې رحمان بابا ویلی دی چې دولته او خوشحاله مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم.
نو بیا خوشحال بابا د دې شعر جواب ورکړی دی چې دا رحمان ځان ته ویل خو مشرکي ده، دا رحمان ځان ته ویل خو مشرکي ده، لکه ساس کې ځان ته وایي زه بهیر یم. نو په دې شعر باندې خوشحال خان خټک رحمان بابا غلی کړی و. د دې شعرونو دا ثابتېږي چې د رحمان بابا او د خوشحال خان خټک د شعرونو په بنیاد باندې ټسل خپلو کې وو. د رحمان بابا د مزار نه بهر یو لویه مقبره ده چې پکې ګلمخي مشران، شاعران، ځوانان، پیغلي، بوډاګان او د هر عمر هر دور انسانان پراته دي. که د سل چته مکان وي په دنیا کې مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. ملګرو د رحمان بابا مزار ته د لرې لرې نه ملنګان، ادیبان، شاعران او پتنګان راځي. هر کال د اپریل په میاشت کې د رحمان بابا په مزار باندې عرس لګي او یو لوی جشن خوشحالي وي. د لرې لرې نه مینان راځي او خپله تنده ماتوي، د هغه په شعرونو او د هغه مزار ته دعاګانې هم کوي او خپل ځان دپاره هم دعاګانې کوي. هغه یو ځای کې ویلي دي چې د زړه راز به یار ته نه وایي رحمانه، دغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. او چې پیسې ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، او هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی، ما د خدای دپاره یار لیدلی نه دی. او ملګرو هغه د خپل ذات په حوالې سره دا هم ویلي چې هغه چا ته خپل تکلیف مه وایه چې هغه تا سره په تکلیف کې مدد او مرسته نشي کولی. لکه هغه یو شعر کې ویلي چې مرخم د رغېدو ورسره نه وي، داسې چاته زخم مه ښایه رحمانه. ملګرو هغه د محبوب په باره کې یو تصور هم کړی. محبوب تصور هغه دا ویلی دی چې فکر ستا د فکر مخالف وي، که سل کاله در سره وي یار دی نه دی. او د دنیا په باره کې د هغه تصور دا و چې په څلورو بازوګانو د سفر دی، جنازه کې تکبیرونه هم څلور دي. ملګرو د دې دنیا نه چونکې هغه ډډه کوله. هغه یو شعر کې ویلي چې تر قیامت دغه لس او دغه شل دي، تر قیامت دغه لس او دغه شل دي، پوره نکړه هیچ چا شمار د دې دنیا. او وایي که مې سل نصیحتونه ورته وکړل، دا خو خدای بې لارې کړی په لار نه شو. ملګرو رحمان بابا په فطري مرګ باندې د دې دنیا نه رخصت شوی او د تاریخ د مړینې 1915 کې هغه په حق رسېدلی او بعد کې په خزارخوانۍ کې خاورو ته وسپارلی شو. چې د یار په مینه سر و مال شیندینه، چې د یار په مینه سر و مال شیندینه، خلک واورئ زه غاب عبدالرحمن یم. وختونه په خیر، سباونه روښانه.